څنګه د اشرف غني د خبرو ارمان راغی اوس عمران خان د افغانستان په استازیتوب غږیږي. د هر یو کارکوونکي لیکلي د ولس پوښتنې برنامه وه. ولسمشر د کاپیسا یو قومي مشر ته زنګ وکړ. له احوال پوښتنې وروسته قومي مشر څو ستونزې بیان کړې او په ډېر قهرېدلي انداز یې وویل: رئیس صاحب، زه په داسې نظام څه وکړم چې زما سړک خام وي، زما ښوونځي سرپناه نه لري او د ښوونځي شاګرد مې کتاب نه لري. له دې خو ښه ده چې هیڅ نه وي. ولسمشر په خندا شو او قومي مشر ته یې یو څو ډاډ او د ځینو ستونزو د حل ژمنه ورکړه او ورزیاته کړه: حاجي صاحب، د دغه نظام بد مه غواړه. له نه نظام څخه له ستونزو ډک نظام په مراتبو غوره دی. یو څوک شته چې احوال دې اخلي، ستا نماینده دی، ستا غږ اوري او ته په ډېرې غوسې ورته خپلې ستونزې وایي. زما او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کارونه باید وکړو. ډار له هغې ورځې په کار دی چې هیڅ مسؤل دې نه وي معلوم، ستا نماینده نه وي معلوم او ان نظام دې نه وي. لطفاً تاسو قومي مشر یې ځوانانو ته د نظام فایدې بیان کړئ، نه د ړنګېدو پیغام. که مثبت فکر ترویج نه کړئ، وطن له ګړنګه غورځوئ چې بیا راپورته کېدل یې زما له وسې هم پورته دی. لاس راکړئ چې دا جاله تر ساحله ورسوم. لطفاً نن چې مې د افغانستان په نمایندګۍ د عمران خان خبرې واورېدې، د ولسمشر خبرې مې په زړه شوې چې ویل یې یو څوک شته چې ستاسو نمایندګي کوي. ځان مه بې نماینده کوئ. دومره ذلیل شو چې تور پنجاب د یو عظیم ملت نمایندګي په ډېرې سپین سترګۍ او توهین کوي.